د هجړې د جنازې څه حکم دی او د په جنازه کې به کومه دعا ویل شي او کچرته هیڅ چا په د باندې جنازه ونه کړه انداسي دفن کړو نو په دې باندې هغه قوم ګناګاریږي او کنه ګناګاریږي کتونکو یاد ساتئ کچرته یو هجړې مسلمان وي او صحیح العقیده وي په د باندې به د جنازې منځ ادا کولای شي او د په جنازه کې به هغه دعا ویل شي چې کومه دعا د بالغ سړي د پاره یا بالغ خزي د پاره ویل شي یعنی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دغه مکمل دعا بعد دغه هجړي په جنازه کې ویل شي او کچرته هیڅ چا هم په د باندې جنازه ونه کړه او د بغیر د جنازې نه چې دفن کړو نو په دې باندې هغه خلک ګناګاریږي چې کوم خلکو د اعلان اوریدلې او کوم خلکو ته د مرتوب د وفات کېدو پته وا لکه څنګه فتاوی هندیه دغه مسله را نقل کړی دو دغه صاحب لیکي چې جنازه د فرض کفایه دو کچرته په دغه جنازه کې یو نفر حاضر شو یا چې ټول حاضر شول نو په دې سره د هغه مکمل قوم ذمه خلاص شول او دوی نه ګناګاریږي خو کچرته یو جنازه اعلان وشلو خلکو ته د هغې پته ولګېدله او په دغه جنازه کې هیڅ څوک هم حاضر نشو بغیر د جنازې دفن کړو نو په دغه باندې چې مکمل قوم ګناګار شو چې چا دغه جنازې اعلان اوریدل او دوی ته دغه جنازې پته وا دغه سوال امام اهل سنت امام الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه مبارک ته راغی دغه صاحب مبارک نه بوختنه وکړی شو چې په هجړي باندې جنازه کول څنګه دي نو امام اهل سنت امام الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه مبارک د دې په جواب کې لیکي چې بالکل په د باندې جنازه کول دا جایز دي چې د مسلمان وي او صحیح العقیده وي او د په جنازه کې به هغه دعا ویل شي چې کومه دعا د بالغ خزي د پاره یا بالغ سړي د پاره ویل شي نو دې د وجنه په هجړي باندې جنازه کول دا جایز دي چې کله د مسلمان وي او صحیح العقیده په د باندې به جنازه کول شي دویم نمبر سوال چې دغه نوکان کټ کړي شي یا ویختان کټ کړي شي نو دا به لړه کول شي او کدا به دفن کول شي کتونکو یاد ساتي کله چې یو مسلمان نوکان کټ کی یا ویختان کټ کی نو د پاره افضل او بهتر دادی چې دغه نوکان دا دفن کړي د دې په وجه باندې به خدای پاک جل شانه د ډیرو بیمارونو محفوظ کی خو کچرته دغه نوکان یا دغه ویختان چا دفن نه کړل بلکې گزارې کړل لړې کړل نو په دې کې هم څه ګناه نشته دی څه قسم حرج نشته دی خو یاد ساتئ صرف دغه خبرې خیال بساتئ چې دغه نوکان او دغه ویختان تاسو په غسل خانه کې یا باتروم کې گزار نه کړئ ځکه چې دا مکروه دي لکه څنګه فتاوی هندیه دغه مسله ذکر کړی دو چې کله یو مسلمان نوکان کټ کی یا ویختان کټ کی نو باید چې دا دفن کی او که دفن یې نه کړل گزارې کړل نو په دې کې څه حرج نشته خدای وی چې با غسل خانه کې یا باتروم کې نه گزاروي ځکه چې دا مکروه دي مکروه ولې دي مکروه ځکه دي په دې وجه باندې بیماری پیدا کیږي لکه څنګه فتاوی قاضی خان سلور داسې سيزونه ذکر کړی دي چې هغه بعد دفن کول شي چې باغی کې اول نمبر چې ویختان دي یعنی ویختان دې کټ کړل دغه ویختان مناسب دادی بهتر دای چې دا دفن کړي شي دویم نمبر نوکان چې کله یو مسلمان نوکان کټ کی دل چې دی بهتر او افضل او مناسب دادی چې دی دا دفن کی او که دفن یې نه کی مثال کې دی چې یو سپین ټیشو پیپر کاغذ کې چې راجمه کی او چرته یو محفوظ ځای کې کېږدي او دریم نمبر هغه زنانه چې هغه باندې حیض راغلی وي او په دغه دوران کې کوم کپڑے استعمال کړی وي نو دغه د لپاره چې مناسب او بهتر دادی چې دغه زنانه دغه خپل کپڑا دفن کی او څلورم نمبر وینا یعنی دغه وینه بعد دفن کول شي دغه سلور سيزونه فتاوی قاضی خان لیکلي دي چې دا مناسب او بهتر او افضل دادي چې دا دفن کړي شي او په دا وجه باندې یا چې په غزه کې یا په خلکو کې بیماری نه پیدا کیږي دا کلیپ نور مسلمانان سره شیر کی چاغي تم نفع او فایده ورسیږي او تاسو ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي تاسو هم په ځین کې یو سوال وي چې باغی باندې ویډیو جوړ شي نو تاسو دا غي په حق لبانې چې کومنټس کولای شي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین